د محبت یو داسې عجیب وظیفه چې دوستو کې دشمن به هم در پسې دیوانه ګرځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ورونو او خویندو، نن درته د یا کریمو یو داسې وظیفه ښیمه چې د محبت د حصول دپاره کوم یو انسان د یا کریمو دا وظیفه راونیسي، نو دوست خو لا پرېږده چې دشمن به هم د ستا دیوانه شي او په تا باندې به خپل زړه بیلي، تا سره به دوستي کول غواړي، د ستا حاسد انسان به د ستا دوست جوړ شي. دا د محبت داسې انتهایی تیزه وظیفه ده. کله چې ته دا وظیفه د چا دپاره راونیسې، نو هغه انسان به الله جل جلاله د ستا په محبت کې گرفتار کی. عن قریب به ته د دې وظیفې فواید او ثمرات سیکې. الله جل جلاله به د ستا طرف ته د هغې معشوق یا د معشوقې زړه مایله کی. عزتمندو، الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی او بیا په انسان کې د محبت دغه ماده ایښودې ده، او دا فطري طور باندې د یو انسان زړه د بل انسان طرف ته مایله کیږي. نو که ته د جایز محبت ارزومند او طالب یې، د هغې دپاره د یا کریمو دا وظیفه شروع وکړه. د ستا معشوقه به د ستا په محبت کې بلکل لیونی شي او بغیر د ستا نه بیا زندګي هم نه تېرېږي. چې ستا دیدار یې نه کړې، نو هغې ته به قرار، سکون او اطمینان نه راځي. راځي د یا کریمو وظیفه او د دې طریقه درته ښیم. طریقه انتهایی آسانه ده. د دې طریقه دا د خاص تعداد د دې مقرر نه دی. د خپل معشوق یا د خپل معشوقې تصور بکې او په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې چې د ستا په خولې باندې دا وظیفه شروع وي، یا کریمو یا کریمو یا کریمو، دا ته کوه او د خپل معشوقې یا د خپل معشوق تصور کوه. تو به د دې عجیب فواید سیکې، اثرات به په خپل سترګو باندې وینې چې د چا دپاره د هم دا وظیفه راونیوه، نو هغه کس به د ستا په محبت کې گرفتار شي او بغیر د ستا نه ژوندون تیرول به هغه ته آسان شي. یو ډیره زبردسته وظیفه ده. د دې وظیفې نه بلکل تاسو جایز پیدا غشتلی شئ. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل جایز پیدا غشتلی شي.